او بل محترمو موږ تاسې وایو څنګه کولی شو ځوانې کامیاب شو کامیابي څنګه ترلاسه کړو اسانه ده موږ تاسې ته موازین آسان کوي که نه حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشئ لمانځه ته راشئ کامیابي ته خو راسه که نه تا ته موازین صاحب چې اذان کوي 5 وارې دا ورځ کې غږ درته کوي راسه کامیابي ته فلاح څه معنی کامیابي نو تاسې د اذان 2 رقمه جواب ده دا زده کوي اذان ته 2 رقمه جواب ورکوي یو حکمي جواب ده حکمي یو ایجابي ده حقیقي جواب ده حقیقي جواب پیدا ده چې ته اذان ورسره تکرار کړي موزین سره هم اجر ده حکمي جواب دا ده چې لاړ شي لمانځه ته جماعت هم ورسې اجابت دعوت قبول کړي تا ته وایي حی علی الصلاة راسه لمانځه ته هسې لمانځه ته راسې څه به وسي حی علی الفلاح راشه کامیابي ته نو تاسې جماعت په څنګه کوري نه راځي نو بیا څه کامیابي له کومه ځي تاسې په ځان څنګه کامیاب شو اسانه طریقه خو موږ تاسو 5 وخته موږ ته موازین بلنه راکوي نو چې شرعي عذر دې نه وي منځ نه مه پاتې کېږه دا لمونځ دا د بریا اول راز ده چې موزین غږ دې تر غوږو سو لمانځه ته راځه خفه کېږئ مه ښه ګیځ او ماخوستن لمانځه کې نه یې ډېر نفر نه اصل لمونځ د ګیځ او د ماخوستن ده مازدیګر او ماښام خو هسې بیدیا یو نو د ګیځ او ماخوستن لمانځه ته د موزین اذان ته جواب ورکوئ لبیک ورته درغلم در روان سوم هر څه پرېږدئ څادر په اوږه راشه جومات ته راځئ 15 منټه وخت نیسي